تاسو هو مشهوره سندره او بیبو بیبو هغه تاسو هم مینوال ته پیش کړه آیا تاسو دین علاوه نور سندر روان دي کنه تاسو جی زما سانګ روان دي ان شاء الله ان قریب بافتنی مې کې زما سانګ نو یو سانګ ما ریکارډ کړی ویډیو هم شوټ شوی دا څنګه چې مینوالو بیبو څنګه مینور کړی دا تاسو باغی له مو هارنګ مینور کې ول چې زما کتون کې زما مینوال چې ما کم 100 ساعتونه ایله مال 100 نه 100 نه زیاده مال مینه نو ثانک یو سو ماچ نو آیا تاسو سندر شو کول نه غواړي نه زما سندرې نه خوښي بس اوریدل مې خوښي او ویل مې نه خوښي خپل فین ته څه پیغام ورکول غواړي د زما فین چې چرته هم دی الله دې خوشاله ساتي او الله دې ول ډیر عمر ورکړي چې داسې ما سره مینه ټول عمر کوي لاسونه پړکا او د دې نه پس به علي خان او اجمل شاه سبزي او نفاوان او زموږ ټول چې کوم درانه مشران موږ د سټیج ته راغوښتي دي اول به پکې ویني د وجود ساګانې تنګې اوس ګرانې بلد شوې یم زه د ښار سره او بیا دغې زندګۍ ته خوتیلې ورته کول دي څو بیا دغې زندګۍ ته خوتیلې ورته کول دي چې مینه پکې ونې کړي انسان په جار سره اجمل شاه د نفاوان دي یاد نه کړو ټول او بل دا خبره چې زیتاش ریکشن هم زدي مننه دا کومه او زما د ښایست راز د زیتاش بیوټیک السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو زم ساسو قربا ملک شازیب او زم منجن ماما ګرانو عزتمندو کتونکو نن چې مونږ کم فورم لراغلیو دا سبارک فورم دی بالکل دار سجاد اوتی صاحب چې کوم دی سالګرا وا او ولسی جرګه چې کوم دی سیکنډ انیورسری وا ډیر ګرانډ شمیر سره ملمانه راغلي مختلفو شوبونه مختلفو زینونه داغي سره تاسو ملاقات هم کو تاسو لمن کور جام درکو نو سورزو لومړی کمنټ سو پکا دی سجاد اوتی صاحب نو هغه ورزو چې سره غب شپ دی حواله باندې لګو نو عزتمندو کتونکو لومبي ورزو سجاد اوتی طرف ته هغه سره درې خبرې کو مونږ سره اوسېجی ټول مخکې د جی مبارکباد پیش کوو ډېر مبارک شه اني شازیب خان او منجن ماما تاسو دواړو او تاسو د چینل ډیر زیات مشکور یم نور چې څومره د میډیا کم ملګری راغلي د ټولو ډیر زیات مشکور چې تاسو دلته کې تشریف راوړئ خجی سب پیغام مدنه صاحب بغلش مې تاسو مینوال لاغلو زه هغه پښتنه یو ټپه کوي په مای زرمنه احسان دی چې جانان خپل کله پریدي مال راځي نه نو ماته نن اندازه شو چې څومره فینس فالوورز دي نو زه دې ته فینس فالوورز او لسنر نه ویم دا زما رونه دي خوشحالي مې وسوي نه نو دومره خوشحالي مې چې ما سره لفظونه نشته چې دغه د پاره د لفظونو انتخاب کم ځای کې وکم په دومره خوشحالي مې ده مجن ما تاسو د سوال غواړي زه ورته دا ویم چې سجاد صاحب ډیر زیات مبارک شه الله یو تاسو د نکوم اساس پنی غونته دی کنه اوري دا کې کم ځای کې اډر کړو دا کیک دا زما چې کم مینوال دي نو هغې کې یو ملګري کړی زه عباس ډېر زیاته شکریا ادا کوم د هغه خپل طرف نه کړو د هغې نه علاوه بل ملګري کیک روړی چې یاره زما کیک وکټ کېږي بلکې دې باندې جګړه شوه چې یو زما کیک به بل خو سم سرجري ټایټنک د کشتۍ عمره بالکل 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 زموږ مین هم ډېر که نه نو زه د خپلو مینو ډېر زیات مشکور یم او ستاسو هم ډېر زیات مشکور یم جی ګرانو عزتمندو کتونکو دا وخت ما سره صوبیهان هم موجود ده د سالګرۍ له راغلي وم هغوی سره خبرې ترې کوو السلام علیکم
جی وعلیکم السلام څنګه تاسو خیر طبیعتونه خدي ټول مخکې د جیم خپل چرن باندې خرکلی وایو ډیره مننه ثانک یو سو مچ تاسو هم ډیره زیاته مننه چې دومره مینه تاسو مال راکړه نه خو جی بالکل او تاسو راغلی وې سالګری تقریبا جوړ کړ شو د سالګری په حواله باندې سجاد خودي دا سوال غواړي بیسیکلی ډیر خله سالګرو شو کوم غدي کو د فیمیل موجود وي دي کې زمونږ کم میل حضرات دي کې خلک چې کم لیسنرز دو هغه ټول پکې شرکت کول کوم د لیسنرز نه پته لګيږي چې موږ څومره مینه ساتي نو چا هي سره مینه ساتل ټول راغلو دا ډیره غټه خبره ده او ډیره زیاته خوشحالي ته محسوس شو او کایند بیا زمونږ کمیونټي پکې هم پکې راغوښت شو مس مردان پکې هم موجود و نو ډیره زیات خلک کېږي چې زمونږ کمیونټي خلک هم پکې موجود دي تاسو هو مشهوره سندره او بیبو هغه تاسو هم مینوال ته پېښ کړه آیا تاسو دین علاوه نور سندره روان دي کنه تاسو جی زما سونګ روان دي ان شاء الله ان قریب بافتنی مې کې زما سونګ نو یو سونګ ما ریکارډ کړی ویډیو هم شوټ شوی دا څنګه چې مینوالو څنګه مینا ور کړی دا تاسو باغې له مو هارنګ مینا ور کې ول چې زما کتون کې زما مینوال چې ما کم 100 ساعتونه ایله مال 100 نه 100 نه زیاده مال مینا نو ثانک یو سو مچ ته ټول کتون کو ډیر زیاته مننه چې به بوله تاسو مینا ور کا نو نیکسټ سونګ له مو هارنګ مینا ور کوي مینوال ته بس پیغام ورکول غواړي اخره کې دا پیغام ورکوم چې څنګه به تاسو خوخه کا نو د دابل سونګ هم خوخوي بالکل دا به د زمو خبر ته وکړي دا وخت ما سره مس مردان موجود دي هم د سالګری تقریبا دیم هم راغلی پکې دوی سره خبر تر کو السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه خیر شکر تاسو څنګه ته د سنگر کړه دی راس ده بس دی راز زاد خپل پښتنو د بار خپل سنگار کوم چې دی خوشحالي نن خو تاسو راغلی به سالګری تقریبا سجاد خود ته بس پیغام ورکول غواړي سجاد تور ته ډیر مبارکي ورکوم د سالګری مبارکي او ډیر مننه دا کوم چې داسې درون پروګرام کې درانه پښتانه راغلي هغه ته زراو بللم ډیر مننه دا کوم ټول پښتنو سندره ویل دا تاسو خو سره کو نو آیا تاسو سندره شروع کول نه غواړي نظم سندري نه خوخي بس اوریدل می خوخي او ویل می نه خوخي خپل فین ته پیغام ورکول غواړي بس زما فین چې چرته دی الله دې خوشاله ساتي او الله دې ډیر عمر ورکړي چې داسې ما سره مینه ټول عمر کوي ټیک ده جی شکریا جی بالکل دا مس مردان دې سره مو خبر ته روکړي سجاد خود ته مبارکبادي ورکړم